أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدق الله العظيم. سورة الهمزة مكية وهي 9 آيات. سورة الهمزة مکی سورت ہجرت نمک کے مکہ مکرمہ کی نازل شوی دی اور 9 آیاتونه دی. دا صورت دا ابی ابن خلف یو کافر دی دا غپا حق کی نازل شوی دی اور دویم قول پکی دا دی کہ دا اخنس ابن شریق یو منافق کافر دا غپا حق کی نازل شوی دی ذکر چی دا غیبت کو اخنس ابن شریق وی دا بڑیر غیبتو نکول یا دا امیہ ابن خلف پا حق کی نازل شوی دی اور یا دا ولید ابن مغیرہ پا حق کی نازل دی یا دا عاص ابن وائل پا حق کی نازل شوی دی. دا غد غد کافیرو دی دا مال سر محبتو چغلی کولا غیبتے کو داغوی پا حق کی نازل شوی دی. دین مخ کی صورت کے والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ قسم کرے کہ انسان پا خسارہ اور تاوان کرے اور دا تاوانیانو بندیانو ذکر دا بعض پدی صورت پیش ہوئے دے. ناکار عملونو نا بندہ پدی صورت کے منکری شوئے دے. پدی صورت کے درے سخت گناہونا او پاغے باندے سخت عذاب ذکر شوئے دے. درے گناہونا چیزن یو پاغے کے ویل لکل ہمزت لمزت نو ہمز او لمز او دا توشوی او دریم پاکی جمع مال الذي جمع مالا. دا ہمزہ مانا پتے دا کدارا چی غیبت کو ان کے دی پس پشت چا پسے خبر کوئی پس پشت پیشی شا چا پسے خبر کوئی دا چا عیبون ذکر کوئی اور لمزہ مخامخ چاہتا خبر کول. نو پس پشت عیبونا یا مخامخ چاہتا داغ عیب بیانول دا دیر مال دا حرس دا وجہ نکیگی. جب بندہ مالدار شنو دے مخامخ مستغس پوروی اور چه سوکنین امغی پسے خبر اسپک کئی.
غیبت کول حرام دی. با سورت حجرات کې د غیبت بیان الله پاک کړی دی. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. نو دی آیات کې د غیبت بدی الله پاک بیان کړی دی. یو بنده موجود نه دی او د هغه په باره کې داسې خبره کول که هغه ووري نو به پرې خفه شي، تکلیف به یې ورته، دې ته غیبت وایي. اگر چې دا خبره رښتینې وي خو ګناه ده. یو بنده کې یو عیب دی هغه شته نه او ته دغه خبره بیانې، رښتیا وی دروغ نه وی، خو دا ګناه ده. او که دا خبره رښتیا نه وه دروغ و بیا دې ویله نو دې ته تهمت وایي، دې ته بهتان وایي. دا د هغې نه هم غټه ګناه ده. اوس یو بنده کې یو عیب دی او هغه موجود نه دی او ته بیانې نو دا غیبت دی. نو که موجود او بیا دې دا خبره کوله نو بیا هم ګناه ده. چې مخامخ ورته خبره کوي نو دې ته لمز وایي. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. پتاسو کې د یو کس دا خوښه ده چې دې دې وخوري غوښه د رور چې هغه رور مړ وي. مړ رور غوښه خوړل دې خوښ دي. نو د مسلمان بې عزتي سپکاوی د هغه د غوښې د خوراک سره آیات کې مشابه شوي دي. که یو بنده مخامخ وي او ته د هغه عیبونه بیانې داسې لکه مخامخ چې هغه نه څه غوښې راشوکې جمدې دی او ته غوښې راشوکې وخورې ته، او چې هغه ني داسې ده لکه چې مړ دی او ته غوښې شوکې وخورې. غیبت کې چې د ته د چا غیبت کې نو هغه ته تکلیف نه رسېږي ځکه هغه موجود نه دی، اوري نه نو هغه ته تکلیف نه رسېږي. لکه مړ انسان چې ته ترې غوښه خورې نو د مرګ په وجه د هغه بدن ته تکلیف رسي نه، د مړ انسان غوښه چې خورې. نو چې موجود نه دی او ته غیبت کې نه خبر نه دی نو هغه ته تکلیف نه رسېږي. نو دا ډېر سپک کار دی چې یو بنده موجود نه دی او ته د هغه خبرې کې بدې وې. غیبت کې د حراموالي وجه دا ده چې تاسو منې کوي نه دغه واخلي. هغه بنده په خپله شته نه ته چې د چا غیبت کوي نو هغه خو شته نه چې تا منې کي او دا نور خلک خو تا نه منې کوي. مدافعت والا نشته دی او چې مخامخ چاته خبره کوي نو شاید چې هغه جواب درکړي، مدافعت وشي. نو په دې غیبت کې سړی زړور وي او دا مخامخ خبره دې کې یو پوټې کمزوري ورځي او غیبت کمزوري بنده هم کولی شي او بیکاره یو سپک بنده د لویو لویو خلکو غیبت کوي. مدافعات والا وینا نو دا سلسله اوږده شي، ډېر وخت سړی لګیایي او خلکو پسې خبرې کوي. نو غیبت ډېر سخته ګناه ده. په عامو مسلمانانو لازم دی چې د غیبت خبره د بل نه هم وانه اوري، په خپله خو دې نه کوي خو د بل نه دې غیبت نه اوري. حضرت میمون رحمت الله علیه یو بزرګ دی، یو ورځ یې خوب ولیده. په خوب کې یو تک تور بنده مړ پروت دی
اور یو آواز و تراغے وی دا دغوخ اخرى ندی وی اے دا اللہ بندہ دا جو سنگا اخرم دا خمال انسان دے نبیا و تاواز راغے وی دا فلانی دا تور غلام غیبت تا نو کرے تا دا فلانی دا غی تور غلام زنگی غلام دا غیبت دے نو کرے نیوی دا ما پا خدای قسم ما خدا غی پا بارک نخ خبر کرے دا نمی بدا کرے دا نمی خویلی دی و نمی بدویلی دی بیا و تاوازو شو ولی تا دا غیبت نو اوریدلی یعنی بلچے غیبت کو تا اوریدلی نو تا پا غیر ازانوی میمون رحمت اللہ علیہ چی دا خوب را بیدار شو نو دین پس پخپل زندگی کے ند چا غیبت کڑی دی و نی اوریدلی دی نو کتا دا چا غیبت نکو تا تا چا قصہ شورو کر چا غفلانی دا سے و فلانی دا سے وتے چپ کر زما مخ کے مکوا نو غیبت کول اوریدل او ویل دواړه ګناه ده انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام شب معراج کے پور تلار وی پیودا سے قوم باندې ورلما چې دا ویلا نکونا د تاندیو ادا خپل مخونا او د بدن غوخی را شکولی وی ما دا جبرائیل علیہ السلام نا تپوسو که دا کم خلق لی وی راتو فرمائل که دا اغا خلق لی که دا خپل رور غیبت کو دا رور بیزتی کولا پیغمبر علیہ السلام فرمائی الغیبت اشد من الزنا دا غیبت چی دی دا دا زنا نم سخت گناہ دا غیبت کی دا اللہ حق وحلی کی گی اور دا بندہ حق پا کے ہم وحلی کی گی حق اللہ داغے مخالفت اور حق العبد داغے ضائع کول پکی ہوں گی نو چی دا چا غیبت تے کرے رے اخنا با معافی غوار دا لازمی خبر دا چی دا چا غیبت تے کرے اخنا با معافی غوار دا او د خپل ځان به تکذیب کې چې زه دروغجن یم ما دروغ ویلی دي او که دا بنده وفات شدو تا یې غیبت کړی دی نو اوس به ته څنګه معافي غواړې اوس به هغه ته دعا کې اللهم اغفر لی ولمن اغتبته یا الله مام اوبخې ما چې د چا غیبت کړی دی هغه اوبخې اللهم اغفر لی خدای ما اوبخې ولمن اغتبته ما چې د چا غیبت کړی هغه اوبخې اللهم اغفر لنا وله یا اللہ منگ مبخے و غم مبخے چی منگ چا غیبت کری غیبت با دا معشومم نکے دا لیونی بم نکے دا کافر بم نکے او غیبت سنگ چی پا خبرو باندی کی گی نو دا سے پا حرکاتو باندی ام کی گی چی او بندلے اگر دا یو گوٹ بندہ پیخے کئی ایسے گوٹ گوٹ روان لے نو دا دا بل پیخے چے پا گوڑوالی کیوں کنا نو دے ام پا غیبت کرا گئے دا غیبتو کو یا دا چا پوزا چیتی دا او تا پا پوزا گوتا کیرے زورور کے نو بس بلتے پوشو چے دے پلانیات کی دا پوزا چیتی دا یا یو بندہ پا قد مندرے دے او تا دا لیشت اشاروں کی فلانی لیشتی نک دے نو دا غیبت دے نو پا ہر طریقہ چیوی دا چا پا حق کے دا سے کار کول یا دا سے خبرہ چاہے کہ دا غب عزتی وی پہ خفکے گی دا بندر
دا اللہ پا بندیانو کے بدترین اغا خلق دی کہ چغلی کئی، دا دو دوستانو پا منز کے فساد پیدا کئی، اور دا بے گناہ خلقو عیبون لٹائی، بے گناہ خلقو عیبونا دکے دا عیب دو دکے دا عیب دو. پدے باندے اللہ عذاب ذکر کرے دے. اور دریم خصلت پدے دے کہ عذاب پہ ذکر کی گی اگر دا مال حرص اور دا مال محبت تے. مال تم رخوخ دے چدارے بار بار شمیرل کی چسو دے و سو بشی. مال جمع کول بد ندا، مال سر محبت کول بد ندی. وہ اغا مال کہ پاغے کے حقوق واجبہ نہ ادا کی گی دغا مال جمع کول بد دی. زکاة نور کے خیر خیرات پکے نکے اور جمع کے دا مال خندے کنا تے زکاة ورکے یا دا اللہ پا نم باندے دا ورکل مقرالا نو پا اخلاص باندے اغے کی کار چلے نو بیا دا مال محبت بد نلے. یا دا دے مال پوجے یو بندہ فخر کئی غرور کئی نو بیا خنشلا چی خدیر مال دا سر دے عاجزی در کے دا نو مال جمع کول جائز دی. دا دین و دا دنیا ضرورتو نا دی پی پورا کی گی دا اللہ دا رضا دا پارک کارو نا پکی کے بیا جائز دی. مال جمع کوا ناجائز والے پکی نشتا. غیبت کول مخامخ خبر کول او مال جمع کول دا دری گناہونا کی ذکر شو نو پا دے بانے سزا اللہ ذکر کئی کہ دے بندر پارا جہنم دے لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَا نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةِ. حطمہ ما تول کے اسشے دے دا اللہ اور دے بلکلے شوے دے تطلع علی الافئدہ کہ اگر پزرون ورخیجی ضرورت ازان دے سی پا دنیا کی چیو انسان اور توروا چولشو اس وزے دا طول اندامون اصر ظلم پا کے اس وزے دا نو دا دنیا اور ہم ظلم پورے رسی گی وہ دے دے کہ اللہ پاک دا جہنم اور ذکر کر جزلت رسی گی وی وجہ دارا کہ دا دنیا اور کہ کل پا انسان اولگی گی فوراً ضرورت نہ رسے گی اول باہر بدن تو رسے گی بدن مرشو نہ پس دا مرگ بیا ضرورت رسے گی اور دا جہنم اور پا جن باندے بندہ مری نہ اور ضرورت شغلے رسے گی. لیکن جہنم کے مرگ نشترے نو بندہ جمدی ہوئی اور ضرورت دا اور لمبے رسے گی. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. ويل هلاكت خرابی و بربادی دا لكل همزة لمزة الذي دا ہر اگے کس دا پارا کہ پس پشت عیبون لٹائی. همزہ پس پشت پیشی چاخل کو پسی خبر کئی غیبتو نہ کئی. لمزت مخامخ عیب بیان ان کی وی لمزہ مخامخ چاہتا داغا عیبون بیان ان کی وی. الذي جمع مالا اغا کس مال جمع کئی وعدده بار بار اشمیری دا دے چھ دخل کو غیبت کئی اور یا مخامخ خبر کئی دا ولی دا دے مالدار شوی دی پیسے وسر شوی دی نو دے پا دے مال باندے غرور و تکبر کئی نو دا بل بندہ و تسپک کاری تسپک کاری ناغی پا چھ خبر کئی نو پا دے مال غاوے رکھے گا ماں اور دے جہان کے بعد ہمیشہ اسے گے نا
یحسب ان مالہ اخلدا دا خیال ہے کہ دا پیسے ما سره زبا ہمیشہ ہمیشہ اسے گما نہ پدے باندے غرور مکو ہمیشہ اسے دل نشترے قبر پا مال مکوا وسان لے جنجال مکوا دا سخکاری گی دا جہان دے جوڑ دا پلار دے قبر غرور مکوا فرعونی کار دے الذي جمع مالا وعددا اغا کس چی جمع کئی مال لرا وعدده بار بار اشمیری حرص پکے دے تکبر پکے دے بار بار شمیر لکئی اور پیسے لگئی نا خرچ کئی ہے نا اللہ سے انزی اکثر بخیلان ویدا سی چی بار بار پیسے شمیری و حساب کتاب کئی اور پدیش میرن اور پدی حساب کتاب کے خواندہ و مزہ لگا یحسب ان مالہ اخلدہ خیال و گمان کئی دے ان مالہ اخلدہ چی دا مال با ہمیشہ ہمیشہ اساتی دل رب دنیا کی مال بازن چتا جدا نشی چتا افت و شوق با پیرا پرومزی دے خیال لے یحسبو خیال کئی دے ان مالہو چتا دا مال اخلدہو ہمیشہ با اساتی دل را مال بدسر ہمیشہ لی کلا ہرگز دا سنرا مال بتن پاتشی دا دولت زنا قبر تا نزینا آخرت تا وصلاشی قبر پورے چے بندزی نہ دے دنیا تا چراتا نو تشلا سراغلو چی دنیا نا آخرت تا جی قبر تا نو تشلا لاشی جیب امنی کے پکی سوا کیو لاس کی موٹی کے موسر سے نشتا قبر تا تشت اور لاس روانی نہ دے دا خیال کئی چی افت بن رازی نہ دا خیال غلط تے مال قبر پورے نزی مخ کے بسلام شنو کلا ہرگز دا سندا لینبذن فی الحطمہ خامقا بدے واچولی شی او بغرزولی شی دی فی الحطمہ فحطمہ کے بواچولی شی حطمہ ماتون کے وما ادراک ما الحطمہ تا تصفت لگی سشی پوئک لیتا کہ حطمہ سشیرے نار اللہ دادا اللہ اور دے نار اللہ دادا بندیان اور نہ دے اللہ بل کرے دے دا دنیا دا دے بندیانو دا اورنو گورا چا دا سمرا تیز دی عامو کورنو کی چکم اور دے دا لگ دے دے کارخانوں کے اوگور ہے چہرے کے سمرا تیز اور دے اس پا نوی لکی دا اوبو پشان دے دومرا تیز اور کہ اس پا نوی لکی دا اوبو پشان کی ویلیش ستاسو دا کور اور اگر خود چا طبقی ویلی نک دیچ کے او پتیلے دا لویلی نک لدا دا دیر کم مقدار دے اور دا اس پنے دے کارخانے کے ورن اس پنے نا اوبو جوڑی کی دومرا ہم دا اور دے اس پنے نا ایرہ جوڑی سوزائی ہے ویلڈ والا ہو گورا تم معمولی اور دے وچے پا اس پنے کی نا اس پنے نا ایرہ جوڑا کی نہ دا دنیا اور دے دومرا تیز دے دا اللہ اور دا دینم دیر زیاد تیز دے وی دا جہنم اور دومرا گرم دے کہ یو بندہ دا جہنم نرا اویستیشی او دا دنیا پا اور کے واچے نا با دومرا آران دے ہوا تخکارشی چی خوب با پکی ورشی دا دنیا پا اور کے بولا خوب ورشی دا دنیا اور دیر گرم نہ دے دا جہنم اور اللہ بل کرے دو دیر گرم دے اللہ دے تو مومنان ٹولو ساتھی انار اللہ الموقدۃ اللتی دادا اللہ آغا اور دے الموقدۃ اللتی چی بل کرے شوے دے تطلع علی الافئدہ ورخیج دیزوتا دیزوتا ورزی ویدا اور دیر اخیار دے جدا کم بندہ پزڑے کی ایمان وی اگے تا نورزی کم کی چی ایمان نین اگے تا ورنا نوزی دا اور پہ جنگلوم کئی کم زڑے کی چی ایمان دے اگے تا دن اور نورزی
کم کی چی ایمان نشتا ناغی تا بدنن ورزی بے ایمان ازل بسوزی او دا اور پا جنبا نزلتا ورسیگی بلکہ دا دا زلن شروشی دے نور بدن تبیا سرایت کی دا زل بسوزی و انسان بمرینا زل روح او بدن طول سوزی مرگ نشت پاک دے کے بلکہ کافر با جہنم کے آرزو کئی چھ مرگ را والا اللہ مرگ را والا خدا آرزو بے نہ پورا کی گی چرے مرشی نار اللہ الموقدۃ التی دا اللہ بلکریشو اور التی اغا اور تطلع علی الافئدہ جاغب ورزی ازلتا ازلنتا انہا علیہم مؤصدتن بے شک دا اور علیہم پدے کافر باندے مؤصدتن را بند کریشوی بوی دا وطو لار بنی دا ہر طرف نبا دا دوزخیان پدے اور کی را بند کریشوی فی عمد ممددہ پدا سستنو کے کہ دا غستن با اگدی وی دا اور دا شغلے بدا سے اگدی استن غندی وی یا دا دوزخیان با پا اگدو استن پوری تردلی شوی وی چی خوزینا دکا دا خوزیدلم یو قسم راحت محسوسی گی راحت انتظام بنوی برای نام راحت محسوسی گی خدا برای نام راحت با نوی او بعض فرمائی چی دا دوزخ دا خلے دا پا اگدو استنو با بنکلی شوی فی عمدن پدا سستنو کی ممددتن جب اگدی بوی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين